अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब ता दसवीं पर कोजदना के मुबारकी वे माँ दाखला कोजदना ना के खैर इंशाल्लाह चवादी ना खबर दे नम डेरा गणी आप दे पटो के वदा से को दा प्रोग्राम का खैर और शुक्र दादे शुक्र दादे ची ना मैं एक तेरा ला मोले ना बस तब से अनूर में कौन दिया वो दिन में चीज़ दादा अल्लाह ताला पामंग बांधे घट रहा हम दे दा सोशल मीडिया हो वजह बांधे खलक एजुकेटम शो बल्दा डमान बेरा वस्तल डजी डुजी बबे अक्सर बाबा के सोग वल्ला गेदल गरीबान नन नो दा खबर दा ची शायरान दा वाड़ी और दलता की हाँ अल्फाज इस्तेमाली की ची आगा बाकी की यो मैसेजी कानवे की पके नो दा डेरा खबर दा और अल्लाह ताला दा द क़यामत तवरज़ भोरे दा बाद साथी वे हसे जान न शकमा कना कमा हसे जान न शकमा कना कमा माता में तो बकमा कना कमा औआ जाना न चिदा शुंडे दे स्रे पदंदा सकमा कना कमा او چغه کم چې تا باندې مې ما چغه کم اجي صاحب چغه کم چې تا باندې مې ما جوړه تماشا کما کنه کما او بس کا اے ملنګ زدي ولیدم بس کا اے ملنګ زدي ولیدم بند دروازه کما کنه کما او بیگا پاکی مزا وچه کول بامه نپلو نسل پورا کما کنه کما او کینه بیگا پاکی مزا وچه کول بامه نپلو نسل پورا کما کنا کما ایو پیرا میں وکڑو وڑا میں بیا وشو یو پیرا میں وکڑو وڑا میں بیا وشو او دس ورطا تازه کما کنا کما او دو ٹیرا میں واغستا حیران یما دو ٹیرا میں واغستا حیران یما چه جوڑا تی ٹانگا کما کنا کما ایو کس ما دی چې دوران دی مشاهده کما کنه کم ما لکه خو به مزه شعر و شاعری خو مزاح نگاری چې دا مزاح دی خو د هیتا چې د جیم په ځای ټکی وکړي مزاج تی روغ شي مزاج تی روغ شي او دا ریلیکسین ټیبلټس لیکزیټینل ټیبلټس زه پری اپ کاست خلکو ته پرووایډ کوم د دې سایډ افیکټ نشته پری اپ کاست نو ځکه وایم چې ستا په یاد کې شي اوږده د هجر نایټ کله واوړم په لیفټ کله په رایټ نو زما رنګ به ولې یلو یلو نه وي چې د یار مې ننګې د ریډ اینډ وایټ که ته هر سهار سوې نه زه ویم رایټ انتظار میں درتا کو تمام نائٹ ایوری ڈے دی پا کوسا باندی تیری گما د نقاب نه د ښکاره کدا مخ وایټ هغه ډی په ما اختر وي زما یاره چې زما په سترګو ولګي ستا برایټ یوه ورځ مې په دې تن باندې کړه پلو د اکبر زړګی د غم کوي فلایټ او نو راځه چې دواړه جوړه کړو جګړه په غوجل کې راځه چې دواړه جوړه کړو جګړه په غوجل کې راځه چې د یو بل ګریوان ته واچوو لاسونه
راځه چې د یو بل د مخ نه پورته کړو شړقونه راځه چې د یو بل نه وسکو پوزې او غوږونه چې فرق پاتې نشي په ماتا او په بوتل کې او راځه چې دواړه جوړه کړو جګړه په غوجل کې راځه چې دواړه جوړه کړو جګړه په غوجل کې راځه راځه چې اول درکړو کټیان د مینځ لري ټانټې د مینځ لري او غوشان د مینځ لري دا میخې کو یو خواته او غوایان د مینځ لري ستا سر به وي په غوا او زما سر ستا په درشل کې او راځه چې دواړه جوړه کړو جګړه په غوجل کې راځه چې دواړه جوړه کړو جګړه په غوجل کې راځه یو دوه شعرونه ته یم هغه د نن خوا خبره وکړه وایي زه د خپل اشنا په توره نښه مینېږم زه د خپل اشنا په توره نښه مینېږم او بل کار مې پرېښودی خو په مخه مینېږم یو کس ما ته ویل ته موږ د نسوارو له اډورټایزمنټ وکړه موږ د نسوارو او سګرټو خلک وایي خدای پاک د دې شي نه مې خلاص کړي او ته وایې چې ما له اډورټایزمنټ وکړه مړه ته نه پوهېږې نو واقعي چې زه نه پوهېږم شعر و شاعر نشم کولی خو بهرحال دا ځینې شعرونه الټه کوم هم که نه په دغه شي پوهېږم پراني باندې پوهېږم ما یو څو الفاظ هغه ته وویې راشه چې درکما په خوله کې یو ګزار کېده لږ شان نسوار کېده راشه چې درکما په خوله کې یو ګزار کېده لږ شان نسوار کېده د ښاپیرو نشه ده دا د مزو نشه ده چې په سفر باندې روانې وار په وار کېده لږ شان نسوار کېده که دې په سر کې دړ وي خاص په سنټر کې دړ وي د لړم وازګې نه دستۍ کې یو ګلزار کېده لږ شان نسوار کېده کړینګ ړینګ د بریتا نسوار د سوراب خان چوک مینګور اسواد د ټلیفانه نمبر یې په دې سکرین وګورئ ما ته دغه شی له لوکه مایته مړه ها زه به کله ناکله پکې راپاسم خیر دی تاسو به ډسټرب کوم خو زموږ شعرا پاتې دي ملګري پاتې دي چې هغه پکې څه ووایي ټیک ده جي مننه